وال سټریټ ژورنال کابل کې فاطمینو ډله فعاله شوې او طالب جنګیالي وژلي دي. سلام، پوره جزیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سوله ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. وال سټریټ ژورنال خپرونې په یو تازه راپور کې ویلي چې د ایران فاطمینو ډله په کابل کې فعاله شوې او یو شمېر طالب جنګیالي وژلي. د دغې خپرونې د راپور له مخې یاده پیښه د کابل په لویدیځ دشت برچي سیمه کې رامنځته شوې ده. د وال سټریټ ژورنال د دغه راپور په اړه طالبانو څه دي ویلي. فاطمینو ډله ایران په عراق او سوریه کې د شیعه ضد ترهګرې ډلې داعش خلاف له سني ضدو شیعګانو څخه جوړه شوې وه چې افغان شیعګانو یې هم جنګیالي پکې جذب کړي وو. په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو له پیل سره د فاطمینو ډلې د فعالیتونو د پیل خبر هم ورکول شوی او یو شمېر ایران پلوه سیاسي او مذهبي څېرې یې ملاتړ ګڼل کېدلې. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.